من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. کما لکه څنګه چې ارسلنا مونږه راولېږه فیکم پتاسو کې رسولن یو رسول منکم هم لستاسونا یتلو چې تلاوت کوي علیکم پتاسو باندې آیاتنا زمونږ آیتنا ویزکیکم او پاکوي تاسو ویعلمکم او زدکوي تاسو تا الکتاب کتاب والحکمت او حکمت ویعلمکم او زدکی تاسو تا ما لم تکونو اغس چې تاسو په تعلمون نه پوهیدئ. سورہ بقرہ 151 نمبر آیت ہے. اللہ جل جلالہ په دې آیت کې د خپل یو بل انعام تذکرہ کړی دا او دا داسې انعام دی چې دا الله په خزانو کې همدغه یو انعام چې هغه الله رب العزت په دې امت باندې کړی دی. الله رب العزت د قبلې د بدلیدو حکم خ تفصیل سره شاتنی آیت پورې بیان کړ او حتمی او اختتامی خبره وکړه چې دا اوس د بدلیدو حکم نه دی. په دې حکم سره الله رب العزت یو خو په کافرانو باندې د هغې کم حجت و کم اعتراض و هغه ختم کړ. دویم نمبر باندې الله رب العزت د خانه کعبه غونته کې بے انتہا د انوارات و برکات و مقام هغه د امت لورک او د دې امت قبله او کعبه وګرځوله. او دریم الله رب العزت ستاسو د هدایت سامان په دې حکم کې اخلي. چا چې دا حکم اومنه گویا هغه د الله رب العزت حکم اومنه او د الله رب العزت ته د رسیدو لار هغه اومنته. ګینم دغه حکم بنی اسرائیل د پاره هم و بیت الله تا خپل کعبه او قبله وین کو مشرکانو د پاره هم و خو عمل په دی باندې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او استاسو امت او صحابه وکړو. نو ځکه دا د دې د هدایت د پاره الله رب العزت لار برابر کړ. اوس په دې آیت کې الله تعالی د خپل بل انعام او د عظیم انعام تذکرہ کوي. الله پاک د دې آیت ابتدا وکړه کما چې مونږه تاسو باندې د دین هم یو لوی غټ نعمت هغه را لېږل دی. خانه کعبه طرف ته مخکول دا یو حکم دی. د دین غټ انعام
الله رب العزت وایي چې مونږ تاسو باندې مخکې نه کړی دی او هغه څه دی ارسلنا فیکم رسولا مونږ هم په تاسو کې یو رسول را لېږلی دی لومبی خو دا ارشاد فرمایل چې رسولا منکم هغه رسول هم تاسو نه دی نو دې ځای کې د هغه ټولو خلکو اعتراضات ختمېدل پکار دي چې کوم وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو نه دی نور دی فرښتونه دی یا د الله رب العزت نور ټوکړه ده نعوذ بالله داسې څه خبره نشته دا بعض خلک وایي نور من نور الله د الله د نور نه یو نور دی الله رب العزت ذات هغه کامل ذات دی هغه کې ټوکړې نشته هغه نه د چا اولاد دی او نه د هغه نه څوک پیدا دی دا خو هغه شانتي عقیده شو لکه چې څنګه خلکو وي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی الله تعالی خو د دې نه پاک دی نو دا جمله ویل نور من نور الله دا غلطه ده په دې تصور سره او په دې خیال سره نور ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه روا دي چې د نور مطلب دی رڼا چې خپل هم روخانه یو نور هم روخانه کی نو چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپای هدایت و د هدایت چینه و او د هدایت دا رڼا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره و چې په خپل هم په هدایت و او چې کم یو کسبه دا غي لمن سره وابسته شو نو هغه به هم په هدایت باندې شي هغه به هم پر رڼا باندې شي نو قران کریم کې مختلف ځایونو کې دا ټکي نور استعمال شوی دی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین بعض خلک دغه ځای نه وایي چې کتاب روشن کتاب روخانه راغله ده او نور نه هغه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلي او وایي چې وګوره قران کې خراغلی چې نبی علیہ السلام نور ده نو دا اسه بیکاره یو جګړه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانانو کې ده خو زمون په شان نه بلکې کامل انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل انسان د ګناهونو نه غلطونه پاک انسان د انسان کمال چې کوم ځای کې دین هغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د انسانیت کمال او د انسانیت مکمل شکل کسو ګورن هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بعض خلک یو اعتراض کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې غنی لکه مشرور داسې عقیده لرل دا هم ګناه ده غلطه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر اوچت او پاک شخصیت ده لا يمكن الثناء كما كان حقه د دای ثنا او صفت کول دا خو ممکن نه دي زمونږ دا غنده جبي دا غي ثنا او تعریف کامل حیثیت سره وکي हाँ बस दूर वायु कि बाद अज खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबाद का दचा मकाम दे दचा मर्तबा दा अगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद द अल्लाह नबाद अल्लाह जरा बराबर हिस्सुक निश्ते अल्लाह ताला माबूद दे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्द दे सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही عبد وی بنده تا زوی تا نوی یا شریک تا نوی پا تحیاتو که مونگا وایو محمدن عبدوهو و رسول رستو دے بندڑم بے دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکم شان او مقام دے داغین سیوا کول دا هم گناہ دے کمول چې څنګه ګناه دی دا شان سیوا کول هم ګناه دی څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی ته ویلو چې علی ستا مثال د عیسی علیہ السلام په شان ته دی چې يهوديان دا غي مخالفو نو په مور ولا الزام ولګو انکار وکولا
او عیسایان چې د هغې په حق کیو نو هغه لای د خدایي درجه ورکړه، خدای جوړ کړ. نو دا دواړه افراد او د تفرید شکار دي، یعنی د یو طرف ته کمی کیږي او بل طرف ته زیاتې کوونکي دي. او دین اسلام هغه د اعتدال مذهب دی، د اعتدال دین دی، نه پکې مونږه کمی کوو او نه اضافه کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رب العزت بنده دی، رسول دی، پیغمبر دی، خاتم النبیین دی، خاتم الانبیاء دی، شفیع المذنبین دی. دا ټول صفات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. یتلو علیکم آیاتنا، خد دین بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 صفات بیانېږي. لومبه صفت یتلو علیکم آیاتنا، د قرآن کریم د آیتونو تلاوت کوونکی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن کریم د آیتونو خپل امت ته تلاوت کوونکی دی. د دین اندازه ولګوي چې دا تلاوت کول څومره اوچت عمل دی. ځکه قرآن کریم کې راځي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کله چې د قرآن کریم تلاوت کیږي فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غوږ کېږدئ او خاموش اوسئ لعلکم ترحمون، چې تاسو باندې رحم وشي. چې تلاوت شروع شو بس هر کار پرېږدئ، هغې ته غوږ کېږدئ. بیا دغه وخت خپلې خبرې کول، یو بل ته ویل دې خواشه اخواشه کېنه پاسه، دا هم صحیح نه دي. فاستمعوا، هغې ته غوږ کېږده، وانصتوا، خاموش اوسه. او د دې تلاوت آغاز او ابتدا د پاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سر کې ویل دا سنت عمل دی، او ورپسې بیا بسم الله ویل دی. سوا د یو صورت نه چې د هغې په سر کې کله چې تلاوت جاری نو بسم الله نشي ویلې، او که د هغه ځای نه شروع کوو، براءتم نه شروع کوو سوره توبه، بیا به اعوذ بالله هم وایو، بسم الله به هم وایو. بهرحال تلاوت دا ډیر معتبر او اوچت عمل دی. د روزانه په حساب سره ځان لا یو داسې وخت مقررول، او بیا دې سره سره د تلاوت یو مقدار مقررول دا ډیر ضروری ده. دا تلاوت او د قرآن کریم په مونږ باندې حق دی. صحابه کرام وا داسې وو چې په یو شپه کې به ختمو. حضرت عثمان رضی الله په یو شپه کې به ختم. بیا داسې هم صحابیانو چې په 3 ورځو شپو کې به ختمو، لس سپارې به روزانه ترتیب. بیا بعضې داسې وو چې هغوی به 2 ورځو کې ختم کو. جمعې پر شروع او د زیارت پر ورځ به ختم کو. ولې چې 2 منزلونه دي په قرآن پاک کې، نو هر منزل به یو ورځ وي. او بیا بعضې داسې وو چې هغوی د میاشتې ترتیب، روزانه یو سپاره به ویله او دې سره به د هغوی میاشت کې یو ختم وشو. نو دې ترتیبونو کې چې کوم یو ترتیب انسان ته آسان لګي، لږ دی خو روزانه دی. نیمه سپاره هم نشي ویلې، پاو دی وایي، پاو هم نشي ویلې، 3 رکو دی وایي، خو روزانه دی وایي. دا نه چې روژه کې خو نو 4 او 6 ختمه وکړو بیا ټول کال ورته ګورو هم نه، دا بې اکرامي ده. نو د تلاوت ماحول جماعت کې هم پکار دی او په کور کې هم چې مشران قرآن پاک راخلي، کشران به ورسره خپله وایي. او دې کې سورت یاسین سحر ویل، سوره ملک د شپې ماسخوتن ویل، سوره واقعه ماښام نه پس ویل، او عما یتساءلون 13 سپارې لومبۍ سوره دا مازدیګر ویل، او سوره فتح انا فتحنا لک دا ماسپښین ویل. او دې نه علاوه د ماښام دپاره سوره الف لام میم سجدې باره کې هم ډېر فضایل راغلي دي، او سوره رحمان سحر ویل. نو چې تلاوت ترتیب یي نو دا سیزونه به هم ورسره بالکل مزاج هغه حصه جوړ شي. لکه څنګه چې بنده 3 وخته ډوډۍ خوري، چې څنګه دا وخت رانږدې کېږي معده خپله تقاضا کوي
چې اوس ډوډۍ خوړل پکار دي، اوس چای څښل پکار دي. نو دا شان چې یو ترتیب جوړ شي زمونږه د تلاوت او د ذکر، نو بیا دا روح خپله وایي چې هله ستا د دې تلاوت وخت شو، یا ستا د ذکر وخت شو، یا د تسبیحاتو وخت شو. نو لومبۍ صفت د نبی علیه السلام د الله تعالی د آیتونو تلاوت کوي. دویم نمبر باندې ویزکیکم، ستاسو د زړونو صفائی کوي، ستاسو د روح صفائی کوي. یعنی د زړه چې کوم بیماری دي، لویی ده، تکبر، عجب، یعنی خود پسندی، خپل ځان ورته ښه لګېدل، خپله خبره ورته ښایسته لګېدل، او بل هغې ته سپک کتل، د مسلمان تحقیر یعنی حقارت سره او سپکوالی سره بل ته کتل، حسد، د بل په نعمت باندې سوځېدل، بغض، د بل په باره کې په زړه کې دشمنی ساتل، کینه، او دا چې کوم مرضونه دي دا ټول د زړه مرضونه دي، د روح مرضونه دي. نو د دې نه بچ کېدو دپاره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویمه ډیوټي وه چې د دې د زړونو صفایي وکړي. او د دې دپاره هغه وخت کې خو د نبی علیه الصلاة والسلام صحبت کافي و. نبی علیه السلام صحبت سره دا ټول خلک صحابیان شو، او د هغې زړونه دومره زورور شو، دومره طاقتور شو چې دا ټول ګناهونه ترېنه ووینځلی شو. خو په دې دور کې چونکې د نبی علیه الصلاة والسلام صحبت خو نشته، نو اولیاء الله دا وایي چې د دې دپاره داسې شیخ سره او داسې ولی الله سره ناسته، او د هغه په ناسته او د هغه په صحبت کې ذکر زده کول. لا اله الا الله دا چې کوم ذکر دی، د الله کوم ذکر دی، دا ذکر زده کول، دې سره به زړه کې هغه قوت پیدا کیږي چې هغې سره د انسان دا زړه به پاک شي. قرآن کریم کې راځي قد افلح من تزکا، په تاکید سره کامیاب شو هغه کس چې زړه پاک کړ، وذکر اسم ربه، او د الله د نوم ذکر یې وکړ. مطلب دا دی چې ذکر سره د زړه پاک شي. بیا چې دی یو ځل الله وایي درته به داسې لګي چې زما زړه الله الله کوي. خدا محنت غواړي، مشقت غواړي. دریم صفت د نبی علیه السلام ویعلمکم الکتاب، د قرآن کریم علوم، د قرآن کریم ترجمه، تفسیر، احکامات هغه تاسو ته ښایي. څلورم نمبر باندې والحکمت، نبی علیه الصلاة والسلام سنت او د نبی علیه الصلاة والسلام اعمال هغه تاسو ته زده کوي. هر یو عمل نبی علیه الصلاة والسلام انسانانو ته وښو چې دا عمل داسې دی، دا داسې دی، دا داسې. او بیا هر یو عمل کې که تاسو وګورئ نو زیات نه زیات په څلورو طریقو شوی دی. او الله تعالی د نبی علیه السلام هره طریقه دنیا کې محفوظه ساتلې ده. د هغې دپاره د څلورو د فقه امامانو سلسله الله تعالی جاری کړې. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مونځ کړی دی دا لاسونه دې ځای کې هم تړلي دي، نوم باندې هم تړلي دي، د نوم نه لاندې هم تړلي دي، او بالکل اړو تړلي هم نه دي. داسې هم وخت تیر شوی دی. نو امام مالک رحمت الله علیه په نس لاس تړل نشته، هغه به بالکل نیغ داسې ودرېږي. د امام احمد بن حنبل په نس د نوم د پاسه به دواړه لاسونه تړل. د امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې مونږه د هغې په لاره یو، نو د هغې په نس د نوم لاندې به تړئ، یعنې دا لاسونه داسې ودې تړل پرېږده نو خپله د نوم لاندې ورسي. او امام شافعي رحمت الله علیه هغې دې ځای کې داسې تړي. نو طریقې څلور واړه، خو زمونږ امام صاحب وایي چې د نبی علیه السلام اخري عمل هغه و چې کوم باندې مونږ یو. نو دا الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام هر سنت سره دومره محبت و چې هر طریقه الله تعالی په دنیا کې
سنا سزای کې سنا س طریقې سره هغه چینو محفوظ ساتل. زمونږ ملکونو کې د امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ترتیب سره ملایشیا انډونیشیا دې کې لاړ شي نو الته کې دا ټول امام شافعي والے دي دا غي پیروکار دي. بیا دا شانتي د اندلس او دا چې کوم علاقې وي د افریقې د علاقې دي دغه علاقو کې چې د امام مالک رحمت الله علیه شاګردان تللی دي هغه په هغه طریقه دي او سعودیه او دغه علاقو کې امام احمد بن حنبل والا دي. نو دا ټول طریقې دا سنت طریقې دي خو چې کم امام ته کم روایت را رسېدلې دي هغه په هغه باندې عمل کړی. بیا پنځم صفت ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تاسو ته نبی علیہ السلام هغه خبرې زده کوي هغه کارونه او د هغه سيزونو تعلیم تاسو له درکې چې تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل عمل سره د قران کریم هغه تشریح تاسو ته کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې عمل نه بغیر تاسو په هغه باندې نشئ پوهیږئ. نو ځکه دا یا ساتي چې قران او سنت دا دواړه تړلي سيزونه دي. که یو کس وایي چې زه صرف قرآن منم سنت او حدیث نه منم نو دی گمراه دی. ولی قرآن کریم وایي چې واقیم الصلاة موز قائم وي. د موز پوره طریقه خو قرآن پاک کې چرته نشته. رکوع به داسې کوي سجده به داسې کوي دی کې و تسبیحات داسې وایي سوره فاتحه کم ځای کې ویل دي د دې خو هیڅ تذکره قرآن پاک کې نشته. د قرآن پاک تشریح بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث او سنت او بیا د هغه دې دواړو نه زمونږ چې کوم امامان دي مجتهدین دي فقها دي هغه ته نه مسائل راوباسلي دي چې دا یو مسله به داسي دا به داسي دا به داسي. نو دا دواړه سيزونه قرآن او حدیث دا دواړه یو ځای او ټاله چلیږي. دې کې یو پرې خودل دا گمراهی ده. الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. کما ارسلنا لکه څنګه چې مونږ راولېږ فیکم بتاسو کې رسولن یو رسول منکم هم ستاسونا یتلو چې تلاوت کوي علیکم بتاسو آیاتنا زمونږ آیتنا ویزکیکم او پاکی تاسو ویعلمکم او زدکوی تاسو تا الکتاب کتاب والحکمت او حکمت ویعلمکم او زدکی تاسو تا ما لم تکونوا تعلمون اغس چې تاسو په نه پوهیدئ. وما توفیقی الا بالله. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين تسهل إلهي كل صعب بحرمة السيد الأبرار سهل وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.